تاسو ټولو به چا په هوایي جهاز کې سفر کړی، چا به په ریل کې کړي، چا به پیاده کړي. ما یو داسې مېلمه راغوښتی دی چې هغه هم سفر کړی دی. په څه کې کړی دی دا به د هغې نه تپوس وکړو. نو راځي زما یو مېلمه سورلی کاکا په خیر دی؟ نظره ویم په خیر به غله راشي چې دی دې ویګنو دې مني بسونو کې سفر ونه کړي. هغه څنګه کاکا؟ هغه څنګه ویم چې په لاره د کلندر وویني نو ډریور ته به یې بریکس حاجي صاحب دی راخي د حاجي صاحب او چې د کوزۍ نو لټه بدل کې وي کوزي کا بوډا 45 وي دا پسې دي. دا خو واقعي کاکا ډېره ناجیزه کوي. ویم هغه ورځ تلمه چیلم ته. چیلم کوم ځای ته؟ چیلم ها جیلم ته. او ماله دا غاښونه مې نیسه دا جیم پکې مونږ چی وایي. ها جیلم ته تلې؟ مایا بس اډې ته چې ورغلم نو بس سم لکه د شاتو مچو را باندې دا کلندران راغونډ شو. یو دې خوا راښکلم بل دې خوا بعد چې په ځان پوهېدم که نه نو پنډوکي مې یو بس کې و او زه بل بس کې ناست وم. لږ ساعت پس چې اواز یې کوو وې زه استاذه ډب ورکوي که نه ما را کلندر دومره سود کړو چې زه په تشي ووایم وې زه استاد. مطلب دا دی چې د بس د باډۍ په ځای ته په تشي ویلی وی چې چلو استاذ مایا سفر خدای خبر څنګه تېر شو. یو ساعت پس کلندر راغی وی پاسه بابا وی پینډی راغله. پینډی راغه تا ورته څه وی؟ بس ټیک ده لکه مې زما پنډوکي راکوزوې ویا خو موږ ابتاباد ته پارسل کړو. ته پینډی ته ورسولې او پنډوکي چې ګوپیانو چې هغه ابتاباد ته ورسولې؟ پنډوکي کې خو ګوپیانو دا دې چا لوړو؟ دا مې زوی دی په پینډی کې. مې خوشحاله به چې د کلي سبزي به ولې یو څه بیا دې څه مایا بس ګوپیانو پسې مې د ابتاباد ټیکس واخیستو. د ابتاباد ټیکس د ګوپیانو پسې واخیستو؟ بلکل مې ورپسې واخیست. چې لاړم هلته هغې وي مالک یې نه وي موږ خو واپس پېښور ته پارسل کړ. ګوپیان یې پېښور ته راولېږله؟ بس مړه بیا مې د پېښور ټیکس پسې واخیست. چې را روان وم د اټک کې مې خپل پنډوکي صحیح کړ. اټک کې؟ مې اوس استاد مایې بس زما پنډوکي پیدا شو. بس چې ورکو شم کسټم ورسره پروت و نو ما ته ویې څه دي مې دا پنډوکي زما دي. وی موږ خو په اسمان غوښتې خدای په اټک کې راکړي. ولې؟ ما ته یې وی ته ګوپیان پنجاب ته سمګلینګ کې. بس نظره 2 ورځې مې جیل وخوړو. په درېیمه ورځ مې لکه زما ګوپیان مې لیبارټرۍ ته لېږلي دي. لیبارټرۍ ته ټسټ لې لېږلي؟ ټسټ کوو یې وایي. ته 2 ورځې ایثار کې؟ بس دې په درېیمه ورځ باندې ساعت وخت یو سپی راغی ویې وایه بابا څه هم پکې نشته. ګوپیان یې درکړ؟ نه تش ډانډي راکړه. او د ګوپیانو هغه ګلونه؟ د ګوپیانو ګلونه هغې وي موږ وایي لیبارټرۍ ته ټسټ له لېږلي دي.